ساره ټیلر وایي ښځینه روزونکې د نارینهو لوبغاړو لپاره ښې ثابتېدای شي. کرکټ چې د هغه لوبه ورته ویل کېږي نن سبا د نړۍ له یو سترو لوبو څخه ده چې په دې برخه کې د نارینهو ترڅنګ اوس ښځې هم ډېرې ښې پرمخ روانې دي او ورځ تر بلې پرمختګ کوي. تازه د انګلستان کرکټ ښځینه لوبډلې مخکینی ویکټ ساتونکې او توپ وهونکې ساره ټیلر ویلي دي چې د نارینهو لوبډلو لپاره ښځینه کرکټ روزونکې ډېرې ښې ثابتېدای شي. د یادونو وړ ده چې ساره ټیلر د سیسیکس لوبډلې روزونکې هم پاتې شوې ده او اوس په ټي10 لیګ یا 10 ورځې سیالیو کې د ټیم ابوظبي لوبډلې مرستیاله روزونکې هم غوره شوې ده چې په راتلونکي پړاو کې به د دغې لوبډلې سره یوځای وي. ساره ټیلر په خپله مرکه کې وویل چې دا ډیره په زړه پورې ده چې د لیګونو لوبډلو کې ښځینه روزونکې د نارینهو لوبغاړو لپاره کار وکړي. دا یوه ښه ایډیا ده او کرکټ به لا ورسره ښه شي. نوموړې په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د کرکټ په برخه کې ډېرې تکړه او ښې ښځینه لوبغاړي یا روزونکې شته دي چې کولی شي د نارینهو لوبغاړو د لوبډلو د روزونکې دنده ترسره کړي.